په افغانستان کې چې بیګا کومه زلزله شو د الته قیامت راغلی دی یار، کورونه مکمل طور باندې ختم شوي دي یار. اوس چې د شهیدانو تعداد څو ته ورسېد یار، ویډیو را سره مکمل وګورئ چې څومره کسان زما دا ویډیو ګورئ کنه د افغانستان هغه کسانو ته ورسوي چې کومه نږدې علاقې دي افغانستان کونړ ته، نو پکار چې هغه هلته ورشي او دغه مدد وکړي، ځکه چې هلته چې کوم کورونه نو هغه مکمل طور باندې داسې شوي دي چې هلته قبرستان ته به چې دا قبرستان دی، کوټې مکمل طور باندې ختمې شوي دي یار. او ویډیو به را سره مکمل وګورئ یار، ډېر د افسوس مقام دی زموږ په پښتنو باندې بیا یو داسې زلزله وشوه کنه چې هغه مکمل طور باندې تباہ او برباد شول. او ویډیو بر سره مکمل وګورئ چې څومره کسان شهیدان شول. ملګرو په دې ټیم کې چې دنه وای 800 کسان چې دنه دا پکې شهیدان شول او 2500 کسان نه زیات کسان چې دنه هغه پکې زخمیان دي. چې کومه کوټې وي د خاورو کوټې وي هغه مکمل طور باندې داسې شوي دي کنه چې الته ته چې دا قبرستان دی. ښه تاسو په دې تصویر کې ښکار یار، ډیر د افسوس مقام افغانستان کې چې کوم حالات راغلي دي الته اوس هم هلیکاپټر ګرځي هغه چې دنه کسان چې دنه راوباسي یار، کسان چې دنه اوس هم تعداد چې دنه ډیر زیات په تیزی باندې روان دي، نور کسان چې دنه هم هغه غایب دي، هغه چې دنه په هغه باندې کورونه ورلوېدلي دي. بیګا چې کومه زلزله شوې ده نو په افغانستان کې چې نو قیامت راغلی دی یار. چې څومره کسان مې ویډیو ګوري په کار چې د افغانستان مدد مونږ وکړو، که ټول پښتنو له پکار دي د پاکستان پښتانه دي پکار چې موږ د افغانستان مدد وکړو. په دې ټیم کې په افغانستان کې قیامت دی، په دې ټیم کې په افغانستان والا باندې سخت ده، هغه هم زمونږ پښتانه ورونه دي، ځکه چې په پاکستان کې هم زلزله شوه او په افغانستان کې چې کومه زلزله شوه د هغه ته ډیر غټ نقصان ورکړی دی. کونړ چې کم ځای دی کونړ کې چې دی هغه مکمل طور باندې تباه شوی دی، ته به چې دا قبرستان دی. خالته کمرې ممرې بالکل نشته دی، د خاورو چې کومه کوټې وي هغه مکمل طور باندې رالوېدلې دي. او په دې ټیم کې چې دی 800 کسان چې شهیدان شول او 2500 کسان چې دی هغه پکې زخمیان دي. ملګرو د افغانستان چې دی نوې معلومات را للی یار، ځکه چې بیګا چې کومه زلزله شوه د شپې کنه د شپې چرته څوک تللی هم نشو، څوک ته خبر هم نه او په هغه باندې کورونه رالوېدلي دي او هغه پکې د دنیا نه رخصت شوي دي، هغه شهیدان شوي دي. ځکه چې ډیره سخت ډیره زیاته زلزله وه په تاریخ کې، په اول ځل داسې زلزله وشوه لکه چې هغه کوټې مکمل طور باندې چې دی ختم کړل یار. ډیره تیز زلزله وه په پاکستان کې هم خو زیاته په افغانستان کې په افغانستان چې کومه غټ نقصان په افغانستان کې کړ. په دې ټیم کې د افغانستان حکومت هم چې دی کوشش کوي چې هغه هلیکاپټر ګرځي او نور کسان چې دی هم ریسکیو والا راغلي دي، ځکه چې هغه